پېښور کې د افغان کډوالو لپاره حالات یو ځل بیا بدل شوي دي. د تازه شمیرو له مخې د 2023 کال راهیسې تر اوسه پورې نږدې 2 لکه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو ګډایي رپورټ ښیي چې په روانه میاشت کې د افغانانو په نیولو کې یو 8% زیاتوالی راغلی. د پېښور په بېلابېلو برخو کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد عملیات پیل کړي چې قانوني اسناد نه لري. یوازې په تیر 2025 کال کې یو لک افغانان له پاکستانه وتلي دي. کډوال شکایت کوي چې د پولیسو د فشار او د نیولو له ویرې مجبور دي چې خپل کورونه او کاروبارونه پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي دا ګام یوازې د هغو خلکو پر ضد دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه نه لري، خو بل لور ته د انساني حقونو نړیوالې ادارې په دې وضعیت اندېښنه ښکاره کوي. تاسو به وخت په وخت د نورو تازه حالاتو نه هم خبر کو. د اوس لپاره دومره د نورو خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. د دې رپورټ لپاره ځینې مشورې